السلام علیکم ډیرو ګرانو ښاغلو ګلالو کتونکو دې وخت کې تاسو کتی شئ ګل باچا کاکاجي سره ناست یم د احمدین طالب یو څو کړي چاربیتې که راته ووایي نو ډیره مننه به وي د مینوالو دپاره. کاکاجي السلام علیکم. وعلیکم السلام. چاربیته راته ډالای کوي جي. په صدر د شانکړې تورې زلفې چمچمارې او ګل رنګې هورې خوشبوی در میخیږي په موسم د نوبهار او سرې لب سرې دي وری په صدر د سوکای کوي ماران د تورو زلفو او شعال مې د ملوکه عشق یم د وخته ستا په سرو لبانو کلفه او تل ګډ یم په کوکه رنځور یم در پسې ځان مې شمېرلی دی په طرفو او ډمزونه خلي د خوږه مدام مې کتلوي چې توروي سترګې خمارې او په ډول کې د یاری مدام د کتلوي څوک به د وتړي سوټ بوټه او کارېږي پلار او مور مې دارا او شاجیان مې کړه په تورو سترګو لوټه او غالب د اوسن زور مې د سپینې خولې د جام نه به در نه کړمه یو ګوټه او حلال نه شي په تور مې کمبخت تخپې وباسه اوس به په سر د دارې او پرې کړې ککری کمبخت به وي هغه چې بیرته ځي د یار د در نه او یریږي په خپل مرګ پخوا نه ما دانګلي دي د خپله ما د سر نه او تک زور شوم لکه برګ باندې دي بې ګناه کړله د ما د ډکم تره او بازونه ساتي ګرګ شاهان د روم د بلخ د راځي لور د خونکارې او لرې دنګه مری لرم حسن جمال په میرویانو کې غالب دی او پاله مې کړه زنګیان کوي قدم لوسي مې د جیان ټول کواکب او د سیل مې مهرویان زبیخ مې سپین زنک پکې خوندونه عجایبه او چې روک دي شي ارمان په ما پسې راغلی شاعره ځان بیدار کو کم اصل دی کم دی نوم دی په ما پسې راغلی شاعره ځان بیدار کو کم اصل کم دی نوم دی نامه مې احمدین ده او طالب غالب مې شمار کا او ستا کم کړی عموم دی مقام ماجي خان شهباز خان پکې سردار کا او لایق سلطاني روم دی زامنې ګرداوي ښې ایرانی تورې ابدارې او لایق د سردارۍ دی په صدر د شانکړې تورې زلفې چمچمارې او ګل رنګې وریری خوشبوی در میخیږي په موسم د نوبهار او سرې لب سرې دي وری کاکاجي یو دوه خبرې د احمدین طالب باره کې وکړئ چې څنګه شاعر و. احمدین خو ډېر ښه استاد و ډېر ښه شاعر و ډېر د ماضي او زموږ په دې کلي کې اوسېده راغلی و یو وخت سره او طالب و او د علم په طرف باندې راغلی و او دلته کې زموږ د ایوب خیلو باباجي صاحب چې کوم و نو هغه سره شاګرد و او هغه سره ډېر سبق وي علم به یې کوی نور ډېر ښه مزېدار شاعر و صوبتۍ شاګرد و هغه له ډېر څیزونه ورکوله هغه وخت هغه زمانه کې زموږ خو صوبتۍ دا نه دی یاد خو مشران وایي چې او صوبتۍ اوس هم چې کله د دغه نه ریکارډینګ کېږي نو د احمدین استاد دغه وایي چاربیتې ماربیتې او داسې غزلې هر یو څه چې وي نو احمدین استاد ډېر ښه شاعر وی اوسنو شاعرانو او هغوی کې څه فرق و؟ د راز یې د شپې فرق و پکې که راز یې د شپې فرق و. ډېره مننه کوم له کاکاجي دومره ډیمانډ کوو چې هغه د ډنډ هغه چې هغه شعر پکې ووایه چې لکه هغه د کونډې هغه دغه څوک نه که یاد کاکاجي ووایي خیر رباعي به پکې ووایي جي ملګري غوښتنه احمدین استاد وایي رښتیا مه وایه پرېوځې په عذاب کې د دروغو اجازه شته په کتاب کې د جنت نه د معاش امید ونه کړي د سفر نه خطر نه وینم خطاب کې نسواره یو چې وایي هغه اګري خو د اک ایسې نشته په ثواب کې کلمه د پیغمبر وایي کافر شوې شته د کفر کلمه د اسلام باب کې پنځه خویندې ستا دوه خویندې شي دوه ویندې یوه ښځه که چې پوه شي په حساب کې نو احمدین طالبه خور په رور روا وه بابا آدم علیه السلام ته نظر رسېدلی د نور هم معنی ډېرې نازکې دي احمدین طالبه خور په رور روا وه که څوک وایي ورته وایه په جواب کې ډېره مننه کاکاجي یو ګټوره مرکه د کاکاجي سره وشوه او یقینا چې د ملګرو غوښتنه وه د بیا دپاره انشاءالله په کاکاجي سره راځو او ډېر وخت به ورسره تېرو بیمار دی تاسو ورته دعاګانې وکړئ چې الله پاک ولې صحت ورکړي ډېره مننه ډېره شکریه والسلام.